کلام به حمایت شاه ورته ډالۍ کوم وایي پښتانه چې قدردان شي بیا به ګورو پښتانه چې قدردان شي بیا به ګورو دا سرونه چې لږ ګران شي بیا به ګورو قمیص تور د پښتنو په وینو سور د چې وطن د باچا خان شي بیا به ګورو لا یې زر او زور ته مونږ خلک حیران یو چې زمونږ زور ته حیران شي بیا به ګورو دا زمونږ سینو کې پټې پټې سان دی د سپین غر د سره ځان شي بیا به ګورو لا په تاسو د خدای فضل او کرم دی چې په مونږ مهربان شي بیا به ګورو دیوالونه د بېشکه رانه تاوي خو د منځ دیوال چې وران شي بیا به ګورو پښتانه لا د ولاړو اوبو ډنډ دی دا چې لارو کړي روان شي بیا به ګورو باجوړ کې چې د وینو بازار سوړ شي چې مې خپل وزیرستان شي بیا به ګورو دا بچي چې لا په خاورو کې توغړېږي دا چې ستوري د اسمان شي بیا به ګورو لا د وخت نظر کې سپک دی ځکه ورک دی دا خړسره چې انسان شي بیا به ګورو او لا یې ته سر تورولی شي بازار کې پښتانه چې مې ایمان شي بیا به ګورو ته دیکی ورکوه ستا د ظلم وار دی دا یتیم چې کله ځوان شي بیا به ګورو یا منظر دا ولس چې حقیقت کې په یو نسل د افغان شي بیا به ګورو ډېره مننه جي ډېره مننه جي ډېره مننه منظر صاحب تاسو یو څو شعرونه ووایو چې منظر صاحب وایي چې درځم خو به جنت ته که هر څومره ګناهګار وم درځم خو به جنت ته که هر څومره ګناهګار وم محل پکې یو ماته لیشان تیاروه او چې ته وایې غدار یم نو 50 ځله غدار یم چې ته وایې غدار یم نو 50 ځله غدار یم معافي خو درنه نه غواړم زندان تیاروه چې ته وایې غدار یم نو 50 ځله غدار یم معافي خو درنه نه غواړم زندان تیاروه د جبر او غرور سترګه مې ولیده چې سره شوه منظر صاحب د جبر او غرور سترګه مې ولیده چې سره شوه زما افریدی مور عجب خان تیاروه ډېر ښه یار تاسو مو پرېږدي که ځکه خو منظر دی بیا بیا د افریدو والا وایي که نه بل څه دې ووایي که نور هم وایي وایه وایه څه وی نه بس دا ډېر دی مو مزه کوي هغه وایي چې زه شعر ته وی زه خو دې پرېږدم او ستا سترګې مې اوس نه پرېږدي محفل نه یو ګردا و ډېر ټیک دا پروګرام دی نه وایه چاته مزمل زه خو دې پرېږدم او ستا سترګې مې اوس نه پرېږدي ما سره د دې خبرې لار وکړه یو کار وکړه منظر صاحب دا منظر صاحب راکه